السلام علیکم ملګرو. دا ښځه او د دې یوه لور ده چې هغه یې د 24 ګنټو دپاره په یوه کمره کې بند کړل ملګرو. تاسو ته پته ده په حیدرآباد کې دا واقعه راغلې ده ملګرو. مکمل ویډیو درسره شریک کومه، ویډیو راسره مکمل وګورئ او کمنټ ضرور په اخره کې بیا وکړئ. ملګرو دا په حیدرآباد کې یو لیور ولګېده چې خپله ورنداره یې څه کړله چې هغه یې په یوه کمره کې قید کړه او د هغې لور یې په یوه کمره کې څه کړل دننه کړل ملګرو. او ور یې پسې راپورې کړو. د هغه نه پس چې دی نو په هغه ور ته یې څه دی دیوال یې وکړو، د سیمټو یو کلک دیوال یې وکړو ملګرو چې دا څه بهر ته راتللی نه شي. بیخي یې پسې بنده کړه ملګرو. او تاسو ته پته ده په حیدرآباد کې ډېره زیاته ګرمي ده ملګرو چې ښځې ته پته ولګېده که نه چې اوس خو په ما پسې دغه دیوال وشو ملګرو، په ما پسې ور بند شو ملګرو. نو هغه ښځه ولګېده که نه چې نیمه ګنټه شوه وشول ملګرو، هغوی ته پته ولګېده. نو هغه ښځه ولګېده او هغه دیوال یې څه کاوه واهه واهه واهه. دیوال یې واهه چې 24 ګنټې تېرې شوې تقریبا. تاسو ته پته ده ګرمي ډېره زیاته ده نن سبا په هر ځای کې، په حیدرآباد کې هم ګرمي ده. دا واقعه اوس راغلې ده ملګرو. نو تاسو به هم حیران شئ چې وروسته څه کېږي ښه. چې کله دا وایي ملګرو نو خلک خو څه نه اوري. دې د ښځې دا دیوال واهه چې زما دا ګاونډیان زما د اواز واوري که نه چې راشي او زموږ د دې نه آزاد کړي ملګرو. نو بیا د هغه ګاونډي و چې هغه چېرته د کور خواته څه کې بزې څه راولې، د بزو ته څه اچولي وو او بزې له یې څه خوراک ورکاوه ملګرو. دا اواز راته خو هغه ته هېڅ پته نه لګه چې دا هسې اواز راځي. بیا په مخه اواز راته نو هغه هلک هم حیران شو چې دا څه نه اواز راځي. نو هغه ایسته کې د دیوال باندې دا غوږ کېښوده چې کله یې په دیوال باندې غوږ کېښوده ملګرو نو هغه اواز واورېد چې څوک موږ ته اواز کوي که نه، موږ ته اشاره راکوي چې زه یو قید یم او دغه زموږ مدد وکړئ. د مدد دپاره څوک اشاره کوي. نو چې کله هغه کس ته پته ولګېده نو هغه اکدم څه وکړو چې پولیس ته یې رینګ وکړو چې پولیس رالل ملګرو. چې هغه وکتل نو هغه هغه ته څه و دیوال و، هغه ور ته دیوال و ملګرو. کومه کمره چې وه په هغه ور ته دیوال و. نو هغې ورته اواز وکړو ملګرو چې اواز یې ورته وکړو چې ښځې ورته پولیس دې ښځې ته اواز وکړو که نه چې تاسو صحیح یې ویل چې زه صحیح یم خو زما د لور خرابه ده لکه دغه شوې ده بېهوشه شوې ده. نو پولیس ولګېده که نه او هغه ور یې څه کړو کولاو کړو. هغه کومه دیوال چې کله هغه یې هم بچ کړو او ور یې هم کولاو کړو. چې ور یې کولاو کړو هغه جینۍ هسپتال ته یې وړه ملګرو. بیا د هغه نه پس ولګېد که نه چې د هغه هلک پولیس چې و نو هغه کس ویل تښتېدلی کومه کس چې دې وبند کړی هغه په خپله تښتېدلی دی، خو انشاءالله په هر ځای کې باندې چاپې والی کېږي که نه او انشاءالله ډېر ژر به ونیولی شي ملګرو. دا واقعه په حیدرآباد کې راغلې ده. اوس سړی سوچ وکړي چې جایداد دپاره سړی داسې یو کار کوي. افسوس زه خو ډېر زیات خفه کړم. په کمنټ کې ضرور ولیکئ چې دا یې څه کار کړی دی. یار په کمنټ ضرور وکړئ.